شیرزیان، کرزیان، اتانور، قسیم فهیم، عبدالله، کانونی، زاخیلوال، مسلمیار، ظاهر قدیر، رشید دوستم. دا لیست خورا اوږد دی. دا ټول هغه کسان او کورنۍ دي چې د افغانستان په تیر شل کلن جنگ کې میلیونران سول. بېشکه چې ځینې یې پخوا هم شتمن ول، خو په دې جنگ کې د دوی شتمنۍ خورا چټکه وده وکړه. سره له دې چې د امریکا په مشرۍ بهرنیانو په افغانستان کې 2.1 ټریلیون ډالر مصرف کړل. دا په اوسط ډول د ورځې 300 میلیونه ډالر کیږي. خو بیا هم افغان ماشومان په نس وږي، په تن لڅ او د ژوند له ډیرو اساسي انساني او بشري اړتیاو بې برخې ول او دي. این مکتب ساختمان ندارد. خیمې دي که لمر پکې راشي موږ سوځي. خو په همدې غریب هیواد کې یو څو د ګوتو په شمار کسانو او کورنیو تر تصور لوړه شتمني ترلاسه کړه. په دې شتمنو کې ځینو یې حتی د پولیسو او اردو د لوبیا او نخودو پیسې غلا کړې او د خلیج په ساحلونو کې یې ځانونو ته شیشهیي ماڼۍ آبادې کړې. د نارسمي تخمیناتو له مخې افغان چارواکي د شاوخوا 20 میلیارد ډالرو په ارزښت په دوبۍ کې جایدادونه لري. په افغانستان کې د شفافیت د نشت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د ضعیف سیستم له وجې د مفسدانو پر وړاندې اسناد او دقیق شواهد راټولول خورا دشوار کار دی. او بله خبره دا چې دا خلک دومره زورور دي چې پر وړاندې یې خوله خلاصول د پیل زړه غواړي. له همدې امله موږ تاسې په خپلو ملي رسنیو کې د دوی د فسادونو پر وړاندې تحقیقي راپورونه نه لرو. بله خبره دا چې زموږ رسنۍ هم بیرته د همدې کسانو په پیسو چلیدلې. دې خلکو خپل ټیوي چینلونه درلودل، تر ټیوي چینلونو پورې رایاد سول. دا سړی فهیم هاشمي نومیږي. که څه هم دی جنګ سالار نه دی، خو د افغانستان د جنگ میلیونر ورته ویلی سو. د 2003 په شاوخوا کې له امریکایانو سره ترجماني پیل کړه، خو ډیر ژر یې ترجماني پرېښوده او خپل شرکت یې جوړ کړ. په امریکایانو کې د خپل جوړ کړي شناخت څخه په استفادې واړه قراردادونه واخیستل. لومړی قرارداد یې د 600 ډالرو و چې پر امریکایانو یې یو څو بلشتان او روجایانې خرڅې کړې. خو په 10 کالو کې دننه د فهیم هاشمي کاروبار دومره ستر سو چې کلنی عاید یې 200 میلیونه ډالر ته ورسید. یک تلویزیون د ده دی. په 2014 کې حتی د افق شرق په نوم هوایي شرکت جوړ کړ. ګڼ نور لوجستیکي او ساختماني شرکتونه لري او د امریکایانو لخوا د ډالرو په باران کې تر ناوې لاندې ناست و. دا حکمت شادمن دی. د فهیم هاشمي غوندې حکمت شادمن هم خپل د میلیونرۍ سفر له ترجمانۍ راپیل کړ. د نیویارکر مجلې د یو راپور له مخې حکمت شادمن تر 160 میلیونه ډالره ډېرې پیسې وګټې. خو پر شادمن دا تورونه ول چې خارجانو ته د رشوتونو په زور یې لوی قراردادونه اخیستل. شادمن دا تورونه بې بنسټه ګڼي. د سپیشل فورس ځینو امریکایي قومندانانو نیویارکر مجلې ته ویلي دي چې د امریکایي کاروانونو لوی قراردادیان لکه رازق شیرزی، وطن ګروپ او نور هغه شخصي امنیتي شرکتونه چې قوي سیاسي ملاتړ لري د شادمن په بریالیتوب سوځېدل او امریکایانو ته غلط راپورونه ورکول چې شادمن ته سرخوږی جوړ کړي. پر شادمن دا کړۍ دومره راتنګې سوې چې حتی یوه ورځ امریکایانو د شادمن پر استوګنځي چاپه ووهله. شادمن یې په تړلو سترګو او تړلو لاسونو باګرام ته یووړ. پر ده دا تور هم و چې طالبانو ته پیسې ورکوي چې د ده پر کتارونو حمله ونه کړي. د شادمن د شتمنۍ 50 میلیونه ډالر امریکایانو کنګل کړي. تر څو کاله قضایي کشمکش وروسته په 2019 کې د واشنګټن ډي سي یوې محکمې د شادمن 25 میلیونه ډالر ضبط کړل. دا ډول تورونه پر نورو افغاني خصوصي امنیتي او لوجستیکي شرکتونو هم ول، خو داسې ویل کېږي چې هغوی سیاسي ملاتړ درلود. د بیلګې په ډول وطن ګروپ دا د شادمن تر شرکت ډیر غټ و او تر شادمن یې په مراتبو ډیرې پیسې پیدا کړې. په 18 میاشتو کې د وطن ګروپ عواید له 15 لکه ډالرو څخه 58 میلیونه ډالرو ته پورته سول. د نیویارک ټایمز په حواله د وطن ګروپ تر ټولو لوی ونډوال قیوم کرزی دی. خو قیوم کرزی او د وطن ګروپ مشر رشید پوپل دا تورونه ردوي. بل لوی شرکت د رحیم وردګ د زوی حامد وردګ و چې NCL هولډینګ نومېدی، ایلیټ سکیورټي سرویسز. دې شرکت د ناټو د کاروانونو د اسکورټ قراردادونه درلودل. دا د صبغت الله مجددي د زوی صدیق مجددي و. ایشیا سکیورټي ګروپ یو خصوصي امنیتي شرکت د حشمت کرزي و. Afghanistan was not even 5% as corrupt. The government, when the Soviets were here, the Soviets didn't give contracts to the relatives and brothers and kin of the politically influential and
high-ups in the government. The Americans did. چې حکمت شادمن او فهیم هاشمي غوندې ترجمانان چې نه یې سیاسي سابقه درلوده او نه د ولسمشر د کورنۍ غړي ول خو په دې جنګ کې میلیونران سول، نو فکر وکړئ چې د رحیم وردګ، ګل اغا شیرزي، صبغت الله مجددي، عطا محمد نور او نور غټانو له کورنیو سره تړلي شرکتونه او افراد به څومره شتمن سوي وي. امریکایانو پیسې شندلې، خورا ډېرې پیسې. دوی افغاني شرکتونو ته قراردادونه ورکول او دا شرکتونه او دا قراردادونه په هر سمت کې په یو ډول له ډولونو یو جنګسالار انحصار کړي ول. له دې او نورو قرایونو په خورا اشکار ډول دا جوتیږي چې امریکایانو په لوی لاس جنګسالاران تقویه کول. داسې ښکاري لکه دوی چې له سره نه غوښتل چې په افغانستان کې یو قوي سیستم او پرکاره بنسټونه یا انسټیټیوشنز جوړ سي. سیستم مطلق خپل سیستم فساد. دوی د دولتي بنسټونو پر ځای جنګسالاران چاغول او همدې جنګسالارانو بیا دا نظام دومره بدنام کړ چې بالاخره جمهوریت په اونیو کې دننه نسکور سو. د فساد پر وړاندې د مبارزې او نورو ریفورمونو او پرمختیایي پلانونو او د سیستم د جوړېدلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ همدا جنګسالاران او زورواکان ول. او بیا د جنګسالارانو او امریکایانو اړیکو ته چې ځیر سه، نو ته به وایې چې امریکایانو په لوی لاس غوښتل چې موږ دغه د نن ورځې ته ودروي. یوې مړۍ ډوډۍ پسې هڅه. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په افغانستان کې 13.5% افغانان په 24 ساعتونو کې یو وخت خواړه لري. د واشنگټن پوسټ په هڅو د سیګار علني سوي اسناد ښیي چې امریکایانو دوستم ته هر میاشت $100,000 ورکول. ښایي زړه ته مو ونه لویږي. پر دې هر څه سربیره افغانانو دومره فساد نه دی کړی او نه هم په دې جنګ کې دومره افغانان میلیونران سوي دي لکه امریکایان. د دې جنګ اصلي ګټه امریکایانو یو. د سیګار د یو وروستي راپور پر اساس له 2001 څخه تر 2021 پورې چې امریکایانو د افغانستان پر بیارغونه څومره مصرف کړی دی، یوازې 8% د افغانستان د دولت له لارې سوی دی. نورې ټولې پیسې د خصوصي شرکتونو له لارې مصرف کړي دي او دا شرکتونه تر ډیره امریکایي ول چې ګټه یې بیرته امریکایانو ته رسېدلې ده. د بیلګې په ډول لویس برګر شرکت چې د کابو $1.5 میلیارد قراردادونه یې درلودل، سربیره پر دې چې په فساد کې لاس په لستوڼي ښکیل ونیول سو، خو بیا یې هم قراردادونه اخیستل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کروکر په یوه مرکه کې سیګار ته وایي چې په افغانستان کې زموږ واحده او تر ټولو غټه پروژه، دی وایي چې په غیر شعوري ډول بدبختانه دا وه چې موږ هلته په پراخه کچه فساد رامنځته کړ. د لندن د سواس پوهنتون استاد جوناتن ګوډهینډ په یو ایمیل کې د نیویارک ټایمز ژورنالیسټ فراس ټوکمن ته لیکي چې امریکایان یوازې افغانانو ته ګوته نیسي او په فساد کې پر خپل رول او ګټو سترګې پټوي. رښتیا وایي امریکایي خصوصي شرکتونو نه یوازې په افغانستان کې په میلیونونو ډالرو ګټې وکړې بلکې په میلیونونو ډالرو فساد یې هم وکړ. سوپریم شرکت، د دې شرکت عواید د افغانستان د جګړې په لومړۍ لسیزه کې 50 کرته زیات شول. 50 کرته. په 2009 کې د امریکا د یوې فدرال ادارې ډیفنس لوجسټکس ایجنسي مشر خپل دولتي دنده پرېږدي، خو ډېر ژر په سوپریم شرکت کې د امریکا د څانګې د رئیس په توګه ګمارل کیږي. د ده تر ګمارل کېدو وروسته سوپریم شرکت ته د ډیفنس لوجسټکس ایجنسي لخوا د $ملیاردو قراردادونه له داوطلبۍ پرته د واحدې منبع په توګه ورکول شول. د سوپریم ګروپ د فساد او اختلاس قضیه په 2014 کې د امریکا تر یوې فدرال محکمې ورسېده او دا شرکت $389 میلیونه جریمه شو، خو بیا هم خپل قراردادونه د پخوا په څیر اخیستل. AEY شرکت د 2007 کال په جنوري کې AEY شرکت د امریکا له پوځه یو قرارداد واخیست. د دې قرارداد ارزښت $298 میلیونه و چې په بدل کې به AEY شرکت افغان ملي امنیتي ځواکونو ته مرمۍ او جنگي مهمات برابروي. خو دې شرکت د امریکایانو او افغانانو په سترګو کې خاورې وشیندلې. دوی داسې وسلې او مهمات افغانانو ته ورکړل چې اکثره یې له کاره لوېدلي او په 1950 کې جوړ شوي ول. دا هغه وسلې او مرمۍ دي چې ناټو هر کال په $ملیونونو پر دې مصرفوي چې په خوندي توګه یې له منځه یوسي. خو دې قراردادي هماغه وسلې پر امریکا پلورلې چې افغان ملي اردو ته یې ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې یې وکاروي. د امریکا د دفاع وزارت لوی قراردادیان لکه لاکهید مارټین، بوینګ، ریثان او جنرال ډاینامیکس شرکتونه او د دې شرکتونو د مشرتابه پلاوي د افغانستان په جنگ کې بې حده شتمن شول. This is business.
competition for contracts between very large corporations, Lockheed Martin and McDonnell Douglas and Boeing. Throughout America, there are factories, there are corporations that are involved on a daily basis to produce the weaponry, the ammunition to carry out the American way of war. Every man with a gun. There are hundreds behind supporting, providing the ammunition, the boots, the gas for the tanks, the oil. د امریکا دولت وسلې نه جوړوي، قراردادي شرکتونه یې جوړوي. خو د دې قراردادي شرکتونو په راس کې څوک دي؟ په 2018 کې د مینډي سمیت برګر یو تحقیق ښیي چې له 2008 څخه تر 2018 پورې د امریکا د پوځ تر 380 زیات لوړ رتبه چارواکي چې د پوځ له دندې کورناستې سوي دي سمدستي د دفاع وزارت له دغو قراردادیانو سره کار پیل کړی دی. جنرال جیمز میټس یوه بیلګه ده. تر تقاعد سمدستي وروسته د دفاع وزارت د قراردادي جنرال ډاینامیکس شرکت د مشرتابه د پلاوي غړی سو او په 3 کاله کې شاوخوا 900,000 معاوضه کورته یوړه. لوید آسټن 4 ستوري جنرال او د امریکا اوسنی دفاع وزیر په 2014 کې د پوځ تر تقاعد وروسته د ریتان شرکت مشر سو. په 4 کاله کې د 1.1 میلیون ډالرو په ارزښت د ریتان شرکت ونډې د بخشش او معاوضې په توګه ترلاسه کړې. ریتان شرکت د امریکا د دفاع وزارت دویم لوی قراردادي دی. دا د امریکا د دفاع وزارت 4 لوی قراردادیان دي او دا په 2021 کې د دوی د قراردادونو ارزښت دی. یوازې دې 4 شرکتونو 9.9 میلیارډ ډالر په یو کال کې د امریکا له دفاع وزارت ته وروړلي دي. I guarantee you when war becomes that profitable you're going to see more of it. د دې شرکتونو ګټه په جنگ کې ده. که جنگ یا د جنگ ویره نه وي د دوی کاروبار ولاړ دی او دا شرکتونه په دولت کې له کانګریس نیولې تر سپینې ماڼۍ نفوذ لري. د بیلګې په ډول د 2014 د کانګریس په ټاکنو کې یوازې لاکهید مارټین شرکت د کانګریس یو څو مشخصو کاندیدانو او د هغوی د کمپاین ټیمونو ته څه د پاسه 3 میلیونه ډالر ورکړي. د کانګریس غړي بیا د امریکا بودیجه تصویبوي او دا پریکړه کوي چې لاکهید مارټین ته به څومره کاروبار ورکوو یا څومره قراردادونه به ورسره کوو. ریتان شرکت سره به څومره قراردادونه کوو. جنگ به له چا سره کوو یا له چا سره به نه کوو. دا پریکړې کانګریس کوي. That B-1 has been a great asset for the projection of power for the F-35 Joint Strike Fighter, the F-A-22 Raptor and because the military خو څوک چې د لاکهید مارټین یا ریتان په پیسو تر کانګریس رسیدلی وي حتماً به جنگ ته زرغون کارت ورکوي. د پینټاګان یو تحلیلګر په یو ډیر جالبه تحلیل کې دا څرګندوي چې د امریکا دفاعي بودیجه په اوسط ډول هر کال 5% ډیریږي او هر وخت چې دا بودیجه د کمیدو پر لور تللې ده ناڅاپه یو ویرونکی ګواښ یا تهدید رامنځته شوی دی چې د دفاعي بودیجې بیرته ډیرول توجیه کړي. د فساد او اختلاس ترڅنګ امریکایانو په افغانستان کې د پیسو خورا بېرحمانه ضایعات هم وکړل. مثلا یوازې د باګرام هوایي میدان د برېښنا لپاره په اونۍ کې تر 1 میلیون ګیلنه ډیر تیل سوځول کېدل. د دې ټولو قضیو څېړل او د هرې قضیې بېلابېل اړخونه څېړل زما غوندې د ژورنالیزم د یوه شاګرد د وس خبره نه ده. په دې ویډیو کې شاید له ما ډیر شان پاتې شوي خو دا یو شی پاتې نسی. هغه دا چې د افغانستان په جنگ کې د امریکا د پیسو غیر مستقیم بهرمندان په خپله طالبان او حقاني نیټورک هم وو. د پینټاګان د یوه تحقیق په حواله د امریکا د دفاع وزارت د 2010 او 2012 ترمنځ په افغانستان کې قراردادیانو ته 108 میلیارډ ډالر ورکړي دي او د دې پیسو شاوخوا 40% د طالبانو، حقاني نیټورک، قاچاقبرانو او نورو مجرمانو لاسته لوېدلې او امریکا په خبره وه.